حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائی قدرمند کان رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معمول مبارک داو اذا استجد صوبا چکل به نوی جامه جوړه کا نبی علیہ السلام باندې نوی جامه واخستا نوی جامه بور له جوړه شو جامې مونږ تاسو غوندو کنه نوے واسکٹ جوړ کو نوے بنین واچو نوے ټوپه پسر کو نوے پټکے پسر کو زنانه لویلو پټه پسر کی نوے جرابی نوے جامی مسماه باسمه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا جامی نامه واخستا مثلا عمامتن ک پګړې به نوے پسر کو نو دا پګړی نامه به واخستا عمامتن او قمیصن که قمیص به نوې واغستو نو دا قمیص نوم به واخستو او رداء او که صادر به نوې واخستو نو دا صادر نوم به واخستو یقول او بیا به فرمایل دا دعا به ویلا اللهم لك الحمد انت كسوتني اے الله ستا حمد دې ستا شکر ندین ستا حمد و ثنا دا تا ما تدا جامه واغستولا دا جامه تا مال راکا زمون پتن بدن چې دا کوم جامې دي دا مونږ لچا راکړي الله دا اسباب په جهان کیو دا اسباب په جهان کی هر شیز د سبب د لاندې دی خدا اسباب چا جوړ کړي دي الله یعنی قرآن مجید هوای چې مونږه دا لباس تاسو د پاره د اسمان نه نازل کړی وانزلنا علیکم لباسا الله وی د برنه مې دا لباس تاسو لرا لګلې د اسمان نه نو دا جامه کپڑا مونږ لم الله را کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لم الله ورکولا خو نبی له سلام بدا دعا ویلا اللهم لك الحمد انت كسوتنيه الله ستا شکر دې ستا حمد و ثنا دا تا مونږ لدا جامه راکا اسالک خیرها او بیا بیا مخکې دا ټکی کولو اے الله تا نه سوال کوم د خیر د دې جامې په دې جامه کې چې کم خیر دی هغه ماته راکا و خیر ما صنع له او هغه خیر در نه غواړم د کم خیر د پاره چې دا جامه جوړه شوې ده په جامه کې خیر هم شته او په جامه کې شر هم شته ګوره هم په هر سیز کې د دنیا کې څومره سیزونه دي هر سیز کې ګټه هم شته نقصان هم شته خیر هم شته بګي او شر هم شته د جامع خیر موږ د قرآن خولې دي لیواری سوآتکم د جامع سره الله پاک ستاسو عورتونه پټي او بلدار چې دا وریشا د سره زینت امراضی بے جامو انسان بدرنګ کاری او د جامې سره د کی یو نور راشي نور نو اے الله زتا نه خیر غواړم د دې جامې او د هغه خیر سوال در نکوم د کم خیر د پاره چې دا جامه جوړه شوې ده واعوذ من شره الله پناه غواړم د دې جامې د شر نه وشر ما صنع له او دا شر نه چې د کم شر د پاره دا جامه جوړه ده دا نبی له صلوات و سلام دا جامو دا غستو په وخت کې به دا خیال بیا به ورته الله یادو قدرمندو د یو کور خلق یو د یو جماعت د یو محلې د یو کور خلق یو راځي چې زه سوچو کما چې زه کله نوې جامه اغوندم نوې جامې اچوم نوې سوټ میزان لا جوړ کړي نوې واسکټ نوې ټوپه په سر کم نوې جرابې واچوم نوې صادر توکم زما سوچ ما ته سي یادي دغه وخت رښتیا وای زه د الله شکر ادا کوم ک په دې نیت اچوم چې دی وعده روان ما چې خخ کارم دې د پاره چوم چا غفلانه رو رات او پسخيږي چې د هم قیمتي جامه شته لا باز داسي وي بد نصیبه چې هغه رات او پسخيږي زخخ کار شمرات او پسخيږي لګ ورید شیرات دا غلط سوچونه دي
د مسلمان سوچ بسی هغه نبی علیہ السلام مونږ ته خودلو جامم کنه وی راته نصیب شو نو دغه وخت کې به ما ته خدای یادي الله به یادي هر وخت کې به الله یادو د کور نه دراوتو وخت کې مونږ ته نبی علیہ السلام دعا خوله چې دې ټکو سره الله یاد کا جمعات ته د ننوتو په وخت کې دې ټکو سره الله یاد کا جمعات کې چې کینې دې ټکو سره الله یاد کا جمعات نه چې روزي دغه ټکو سره الله یاد کا کور ته چې ننوزي دې الفاظ سره الله یاد کا خوراک چې کې دې الفاظ سره الله یاد کا چې چا سره ملما شو دې الفاظ سره الله یاد کا کڅوګ در سره ملما شو دې الفاظ سره الله یاد کا کو واشروم باتروم ته زی تقاضې د پاره دا دعا وایا چې بیا بهر تروزی دا دعا وایا چې وبس کی د الفاظ سره الله یاد کا چې وبس کی اخر کې د الفاظ سره الله یاد کا چې بازار تزید د الفاظ سره الله یاد کا چې ادری تزید د الفاظ سره الله یاد کا چې مسلمان سره ملو شي د الفاظ سره الله یاد کا الله 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 هر وخت کې الله یادول دي چې کله دا دعاګانې مونږ او تاسو ته وخت په وخت یاد که نور دعاګانې راته نه یادېږي نو صرف بسم الله وایو که نه سورلی کې کینم بسم الله کوزیږم بسم الله 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 کور ته ننوځم بسم الله کور نه روزم بسم الله دا خو آسان ټکي دي ګن الله نوم وایو د دې بیا داسې کاری چې الله پاک به مونږ او تاسو د ګناه نه بچ کړي